دوستانو تر هر څه مخه یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. د یو مولانا صاحب ویډیو ده د سعودي عرب په هکله باندې چې ډیره پر سوشل میډیا باندې وایرل ده، په میلیونونو خلکو کتلې. راځئ تر هر څه مخه دا واقعه د مولانا صاحب له خولې څخه واورو، له هغه نه بعد بیا خپل نظر له تاسو سره شریک کوو. سعودي عرب کې یو هلک داسې یو ځل د مدرسې نه بار ولاړ دی، د جنکو مدرسه وه، د هغې نه بار ولاړ دی. چې بار ولاړ دی یو جینۍ را روانه وه، نو هغه لوس مخ وه. چې لوس مخ وه نو هغه یې ولیدله. چې ویې لیدله نو دا شیطان عجیبه مخلوق دی، خدای دې د دې د فریب نه وساتي. بس هغه شیطان د دې جینۍ هغه محبت د ده په دې زړه کې واچاو. جینۍ یې معلومه کړه وې دا جینۍ څوک ده، به دا وې د امام صاحب لور ده. ډېره خوندوره واقعه ده، تر پایه بس د وګورئ. هلک څه چالو کړه، دا عجیبه عجیبه کاتې دي که نه، حیران به بنده پاتې شي. دا هلک لاړه وی چې دا خو د امام صاحب لور ده، نو د امام صاحب سره به اوس زه څنګه تعلق جوړوم. نو چې براغې اذان به وشو نو بس امام صاحب پسې شاته کېناسته دقه شانته، بس اقامت به مو کو، بس ګیره مزیداره پرېښودله او تسبیح م راواخېستله او ډېر ښه لکه ځان یې پوزیشن یې جوړ کړ امام صاحب ته. یو 3-4 میاشتې چې وشولې، امام صاحب خو مو سره تعلق راغی چې دا هلک نوجوان ډېر ښکلی هلک دی او ډېر ګوره دینداره دی، صالحه دی. 3 میاشتې 4 میاشتې پس یې پلار ته وی جینۍ واده راله وکړه. وی څوک کوي؟ د امام صاحب دا لور کومه. هلکه وی دا خو د ډېر ښه ځای انتخاب وکړو. امام صاحب له هغه پلار یې راغی او 2-3 کسان یې نور هم راوستل. وی جي دا لور دې راله راکړل دې زوی له. وی کوم زوی له؟ وی جي دا تاسو پسې چې شاته ناست دي. وی بلکل در مې کړه. وی دینداره سړی دی، نیک سړی دی. حدیث کې دا راغلی دی چې کوم سړی دینداره او صالح وي او د نکاح پیغام د لور له درکړي نو بس هغه له ورکوه دا لور دی. نکاح وشوله جی، بیا واده مو شو. چې واده مو شو داسې ورځې تېرېدلې، دی د الله ولی بیا بس رو رو هغه ګیره کلکول او اخر کې وخریله او بس جومات ته به هم کله 15 وخت کې 2 وخته یو وخت اخر کې به بس جمعې مانځله ته او جومات یې پرېښوده. دې ښځې ورته وی چې خاونده دا د باندې څه چلو شو، د واده نه مخکې ډېر دینداره وې، صالح وې، چې واده دې وکړو منځونه دې م پرېښودل هر څه. وی بس ما هغه حجت پوره شوی، مقصد مې و هغه پوره شو. وی څه حجت او مقصد دی؟ وی زما ستا واده مقصد و. ښځه خو دینداره وه، صالحه وه، بس هغه لاړه د خلع درخواست یې ورکړه عدالت کې. بس د دې دواړو خلع وشوله، په زور یې پرې وکړله چې بس دا ښځې وی بس ما ته خلاصه کړې، فیملی کوټ والا ته ما ته خلاصه کړې وي، بس خلاص یې ته کړه. چې خلاص یې کړه خو دا سړی زړه کې مریض و، بیمار و، ډېر ناقراره ناارامه. د دې هغه محبت د دې په زړه کې و. یو څه ملګري سره مشوره وکړه، وی یار اوس څه وکړمه، دا خو خامخا دا په دې مجبوره کول دي دا جینۍ چې غاړه کېږده او محبت یې ما سره پیدا شي. نو هغه وله دا مشوره ورکړه، وی په پلانکي ځای کې یو جادوګر دی، ولاړ شه جادو وکړه او په جادو باندې به دا پلار او دا لور وی پتا باندې لکه دغه شي. وی ښه بس دی لاړه جادوګر له. جادوګر ورته وی دونه ریاله راکړه پیسې. وی بیا به دله مطلب کار ټیک کړم او وخته پس راشه. ښې ډېرې پیسې ترې واخېستې. دا جادوګران او عاملان کوي داسې ښه پیسې علي پیسو والا. دا جیز دی ناجیز دی دا ځان له یو موضوع ده، اوس په هغې نه ورځم. په هر صورت دا یو ځان له خبره ده، خو ډېر ښه کار نه دی. ښه دا عاملتوب نه دی، دا به دم اچول ښه کار دی. خو دا چې یاره به دا یو کسب اختیار کړي، دا کسب نه دی اختیارول پکار. نور حضرت تانوي رحمت الله علیه په کتابونه لیکلي دي، نور علماو په کتابونه لیکلي دي. ښه تعویض حق دی، ساخت حق دی، هر یو عمل حق دی د ښه دپاره. خو اکثر پکې بیا بدل طرف ته لاړ شي خلک. بس هغه پیسې واخېستې جیب کې واچولې، وی هفته پس راشه. چې هفته پس دی ورغی وی مال هغه خپل کار راکړه. وی نه ستا کار نه کېږي، یو هفته پس بیا راشه خو دونه پیسې نورې راکړه. نورې موله ورکړلې. او چې هفته پس راغی وی هغه کار وی نه ستا کار نه دی شوی. وی ولې؟ بس وی نه کېږي ستا کار. وی یا د پیسې والو که ما ولې نو ما وله. خدایا پاکه ده وی دا ولې زما کار نه کېږي؟ تاسې دا دونه کارونه کوې، زما کار بدقسمته نه کېږي. وی بس نه کېږي. وی پیسې راواخېستې او دی را روان دی. دا کم سړی چې غمزدی که نه او خوفزدی نو دا هسې په دې لاره چې روانې معلومیږي. بدقسمتی نه پولیس ودرولی دی. ورته یې ته ودرېږه. چې ودرولی دی دی لټولی دی. وی دا ولې؟ وی به دا واقع ورته ذکر کړی دی. وی دغه شانته چل دی. بس هغې فورا دغه له ورکړی دی او هغه جج دا مولا هم راغوستی دی او دا دغه هم راغوستی دی، دا ساحر هم راغوستی. ساحر ته یې وی چې د ده کار
تا وی چې نه کېږي او پیسې دې ته واخېستې دا ولې وی ما د ده کار کاو دا سحر او جادو دی کې دا شیطانان استعمالیږي وی ما شیطانانو ته د ده د کار د ده کور ته د دې مولا عالم لیږل خو شیطانان چې به لاړل وی هلته به فرشتې ولاړې وی واپس به راله شیطانان وی دننه نشو تللی وی بیا هفته پس ما ده ته ووی چې ستا کار به زه کومه هفته پس بیا راشه وی ما چې بیا د ابلیس شیطان په ذریعه باندې دا کار کاو او ابلیس شیطان مې اولیږه د ده کور ته د دې مولا نو هلته کې جبریل ولاړ و هغې نه پرېښوده وی زه م حیران ومه چې په نورو ځایونو کې دا او اوس چې جبریل ولاړ دی نو زه به څه وکړم بس اوس خو نه کېږي کار او د امام په کور باندې څوکۍ د جبریل ده ډېر حیران شوم ما ده ته وی چې پیسې دی والا قاضي امام راوغوسته امام ته وی چې دا ته څه عمل کې یار چې ستا په کور فرشتې ولاړې او جبریل راغی په دغه اخر عمل ستا څه دی وی زما نور څه عمل نشته زه په خپل کور کې سوره بقره وایم او وی دا سوره بقره وایم د هغې بس د حضور ارشاد دی چېرې سوره بقره څوک وایي نو د هغه سحر جادو وغیره به کور کې اثر نه کوي هېڅ هم تاثیر نه کوي د قرآن دومره لوی اثر دی انشاءالله یریږئ مخه سوره بقره وایې دا سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سهار او ماښام هم وایې په دې وجه باندې انشاءالله دوستانو د عالم صاحب دا واقعا پر دې بنیاد باندې له تاسو سره شریکه کړه دا پر سوشل میډیا باندې ډېر وایرل هم او خلکو ته غلط کمنټونه هم کړي وو چا ورته ویل چې دروغ وایي چا ویل څرنګه چا ویل څنګه خو خیر واقعات ځان ته مثلا یا دروغ یا حقیقت لرل یا نه لرل خو دا سورة البقره یقیني هم داسې ده په دې کې شک نشته چې کم کس په کم کور کې ویل کېږي پر هغه پریشاني نه راځي هغه کور ته پر هغه باندې مشکلات نه راځي هغه د پریشانیو د سحر د شیطانانو د هر څه لپاره د مخنیوي لپاره یو بهترین علاج ده او ورسره سره دوه سورتونه چې قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس دا هم ډېر بهترین مبارک سورتونه دي دا هم د دې علاج لپاره دوا دي شافي او کافي دي نو کوشش وکړئ د دې عالم په وینا باندې عمل وکړئ دا لار مختاره کړئ که د هر چا نه وي زده په کور کې ماشومانو یا نجونو چې هر څه زده وي مثلا کم از کم په ورځ کې ورځې په سر کې یا ورځې په پای کې یا ماخستن یا سهار د دې تلاوت کوئ که نه دا دوه سورتونو تلاوت کوئ انشاءالله له هر رنګه سحره له هر رنګه جادو له هر رنګه پریشاني څخه به الله تعالی د دې صورت په مبارک په برکت سره ستاسو کور ستاسو کورنۍ ستاسو د حال ستاسو د عیال به حفاظت الله تعالی وکړي